کتونکو موږ سره دلته څه مشران راغلي دي مومند پریس کلب ته د دوی نه پوښتنې کوو چې دوی نن څنګه راغلي وو او دوی څه وایي څه مطالبه لري جي زموږ دا مطالبه ده زما عثمان نامه ده زه د غلانۍ اوسېدونکی یم موږ 2016 کې دا بایپاس روډ دی دا زموږ جایدادونه دي کورونه دي کلي دي په دې باندې موږ ټول خفه یو موږ قطعا دا نه پرېږدو که بیا د حکومت حاجت او خامخا دغه کوي نو موږ ورته بیانیه ایښې ده موږ له دې روپۍ راکړي موږ د خدای غریبانان یو چې بچو له پې کورونه هم جوړ کړو ځمکې مو له پې والو هر څه موږ دا عدالت کې هم دا کې جمع کړی وی چې پولیس به نور نه درځي تاسو ته به د افسران خبرې کوي تاسو له به معاوضه درکوي پرون دغه په 3 تاریخ باندې بیا راغلي وو ټیکادار راغلی و شګ یې اچولې د کور خواته او ویلې خور د نه په زور رانه وو او په زور پې ورځو نو موږ خو د حکومت د زور نه یو بدلته د ټیکادار یو زوی دی دلفراز نامې ده هغه پولیس موږ پسې راولېږي موږ څه وکړو موږ یې تاڼه کې بند کړي وو 2 شپې را باندې تېرې کړې جیل کې اچولي چې بیا لاړو ورلو غنمان یې هم راله غر کړي وو ځمکې هم غر کې کړې وې کورونه یې هم راله خراب کړي وو نو زموږ د عمران وزیر اعظم د دې خبرې دغه وکړي تفتیش دې وکړي او دا خبره دې زموږ ګل کې زموږ ته دا اپیل دی جرنیل ته او وزیر اعلی ته او ګورنر ته او ډي سي ای ته او که د دې نه ایسته پولیس موږ لراله او موږ نه ځمکې بیا په زور او کورونه ورانول نو موږ مجبور یو چې موږ به پې ځان وژنو که مړي پکې وشولو که زخمي پکې وشولو او موږ له دمکیانې په ټیلیفون راکوي چې زه پې په زور ځم نو موږ وزیر اعظم ته دا اپیل دی چې زموږ د دې خبرې دې غور وکړي او دوی ته دې چټۍ وکړي چې موږ له روپۍ راکړي وزیرستان کې ورکړي دي ټول ایجنسو کې روپۍ ورکړي بایپاس زموږ همدغه یې جیرب او 2 جیربه ځمکې وي موږ د خدای جزا نه موږ روډ نه بندوو نو حکومت سره زور زموږ چلېږي آینده دپاره بیا پولیس راله نو موږ به پې بچي هم وژنو او ځان به هم پې وژنو دا حکومت ته زموږ دغه او خصوصي به کوو پټرول به په ځان اړو وزیر اعظم هاوس مخې ته به هم ځان سیزو او د گورنر هاوس مخې ته لکه کله چې دا نقشه جوړېدله د بایپاس نو د دې خو ډېر وخت وشو آیا تاسو نه پوښتنه شوې وه که نه نه موږ نه هېڅ پوښتنه نه ده شوې نه چا غوښتي نه راسره 15 کاله کې چا خبره کړې ده همدغه زور او زبر دی راباندې چلېږي موږ ورته دا وایو چې زموږ ته روړي څه ضرورت نشته دی او خامخا که ستا ضرورت یې دا د بازار ځمکه نه موږ تا ته ریټ ایښی دغه ریټ موږ له راکړه بچو له پې دغه وکړي زما پکې کور راځي زما پکې پټی راځي زه غر کېږم زموږ 4 جربه ځمکه را پکې غر کېږم منځ کې یوه نه نشته دی ټیکاداران را مخکې کړي دي او زه په زور به یم او زه تمکیانې م راکوي هر څه راکوي کور هم د نه ورانوم دا څنګه د کالوني حکومت دی چې زموږ دفاعي دپاره دا څنګه راغلی د کالوني حکومت او دا چې زموږ غم نه کوي موږ له بیا څوک کوي دا پېښوری کور ته موږ تلي وو د هغو موږ وقار سیټ موږ صاحب دې خوا راولېږلو او ویل چې دا د کالونۍ عدالت به دا فیصله وکړي هغو موږ دې خوا رالیږلي موږ دلته کیس روان دی او موږ به کیس چلوو دلته قانوني په عدالت کې عدالت د باوجوده پولیس راله او موږ یې په تاڼه کې واچولو او برناقه واچولو او کار یې شروع کړی و او دغه یې کړلو بس موږ بیا راوتلو ضمانت ته مو زموږ کمې خبرې د مشرانو وکړې په دې د پوره عمل درآمد وکړی شي او موږ څه حکومت څه زور نه لرو زموږ د اپیل دی د حکومت ته چې کومه معاوضه او دوی ورکوي هغه معاوضه باندې زموږ د مشران او موږ خفه یو دوی صرف کمیشن معاوضه جوړه کړې ده چې صرف بس 10 لک روپۍ دی او دا په دې عوامو تقسیم شي چا چې پکې فوټ ځمکه راځي چا پکې 2 مرلې راځي چا چې پکې څومره راځي په هغو به حساب سره تقسیم کو د کمیشن په حساب سره دوی موږ له دغه معاوضه راکوي نو کمیشن منوجي څوک ځمکې نه ورکوي موږ چې کومه د وزیرستان ځمکه ده هلته مو بایپاس تللی دی هغو ریټو ته باقاعده ایښی دی 15 لک فی مرله هغې په نیمه چنده باندې هم موږ حکومت چې کومه مطالبات یې کړي چې 15 لک درکوو موږ ته موږ له دغه 15 لک راکوي او هغو ته تقریبا د زیاتو مطالبه کوي موږ دې دغه 15 لک مطالبه کوو بار کې موږ سره شته دی د وزیرستان اخبار موږ سره پروت دی د هغې کې پوره تفصیل لیکلی شوی دی جي او دا په حکومت ورکړي چې موږ وزیرستان له دا ریټ ورکوو موږ ولاقه اخبار هر سره وړي چې دوی هغه کوم حکومت کوم دغه تاسو ته خو د حق دي موږ ته هم کړی شي کتونکو تاسو د دې مشرانو خبرې واورېدلې نو دا واقعي حقیقتا چې یو شهري ځمکه ده نو دوی دا مطالبه کوي چې کله حکومت بایپاس بوځي نو دغسې دوی په نورو ضلعو کې چې کم قیمت ورکړی دی هغه قیمت دې موږ له راکړي که هغه قیمت چېرته موږ له رانه کړي نو د دوی دمکیانې د دوی خودسوزیانې دا دوی حکومت دې ځان ته یو دهشتګردۍ حوالې سره سوچ نه کوي بلکې دې ته دې سوچ وکړي چې د دې خلکو کم کورونه دي دا وران شي نو دا خلک به چېرته ځي پولیسو له هم په کار دا دي چې کله څو پورې د عدالت یو فیصله نه راغلي د هغې پورې نیول پرانیستل د دې علاقې د بدامنۍ طرف ته بوتلل دي نو د دې مشرانو په خبرو باندې زر تر زره غور وشي.